واورینه لیکوال خالد خان صافی، دکلماتور ظهیر خان پکتین. واورینه چې د خپل نوم په څیر لکه د واورو هسې تکه سپینه وه، د خپل کور د لرګیو زاړه او مات ورمخې ته ناسته وه او په خاورو کې یې لوبې کولې. مخ او لاسونه یې په خاورو ککړ وو، خو چاق اننګي یې سره وو او شنې سترګې یې روښانه وې. زیړ ویښتان یې چټل وو، خو بیا هم له صحت او ښکلا ډک وجود یې داسې وو چې د هر چا پرې مینه راتله. په لاس کې یو ډکی نیولی وو او په ځمکه یې کرښې باسلې. ډکی به یې کش راکش کړ، یو څو کرښې به یې جوړې کړې، بیا به ځیره شوه ورته او بیرته به یې په بل لاس ورانې کړلې او بیا له سره به یې په بل ترتیب کرښې جوړې کړې. غرمه وه او د لمر وړانګې شدیدې وې. په کوڅه کې هیڅوک نه ښکارېدو، خو ناڅاپه واورینې خپل څنګ ته څوک احساس کړو او لا په ځان پوه شوې نه وه چې په کرار له مځکې پورته شوه. واورینه چون چاقه وه، نو چا چې په غېږ کې اوچته کړه ژر به یې ستړی کوو او بیرته به یې کوزه کړه، نو ځکه د هغې هم خوښېدل چې خلک یې په غېږ کې وګرځوي. واورینې د هغې کس څېرې ته چې وکتل ویې نه پېژندو. دا یوه ښځه وه چې د واورینې له مور څخه ډېره زړه ښکارېده. په وړو وړو سترګو کې یې ډار و. په کوڅه کې ګړندۍ روانه وه. واورینه به یې پلار کله کله له ځانه سره دوکان ته بیوله او د واورینې ډېر خوښېدل چې له کوره لرې ولاړه شي، چکر ووهي. له ښځې څخه یې پوښتنه وکړه، دوکان ته ځو؟ ښځې پرته له دې چې ورته وګوري ځواب یې ورکړ، او دوکان ته ځو. او همغه شان ګړندي تللو ته یې ادامه ورکړه. واورینې له اطمینان سره د کوڅې بر سر ته کومې خوا چې دوکان وکتل او بیا یې وویل، ممیز خورم. زړې ښځې بیا ژر وویل، ښه. خو کله چې دواړه د کوڅې پای ته ورسېدل، ښځه د دوکان په لور ستننه شوه. واورینې لاس جګ کړ او دوکان ته یې په ګوته اشاره وکړه، دوکان هغه دی. زړې ښځې چې د لرګیو څخه جوړې غرفې ته وکتل، دوکاندار یې په یو دسمال له ځان څخه مچان شړل او پکې یې کوه. ښځې داسې ګمان وکړ چې ګوندې د دوی په لور ګوري. خپل قدمونه یې نور هم ګړندي کړل. واورینې بیا وویل، دوکان هغه دی. ښځې وارخطا وویل، نه بچی، بل دوکان ته ځو. واورینې قناعت وکړ او یوازې وویل، ښه، او چپ شوه. نور نو چې څه د دوی مخ ته راتلل ډېر یې د واورینې لپاره نوي وو، نو ځکه ورته خورا په زړه پورې هم ښکارېدل. په کرارو سترګو یې کله د خورما ونو ته کتل، کله په بایسکل سپرو خلکو ته او کله د کورونو اوسپنیزو دروازو ته. یو ځای کې یو سپین سپی ولید چې د یو دیوال سیوري ته اوږد پروت و. په ګوته یې ورته اشاره وکړه او ویې ویل، توتو. بوډۍ ځواب ورنه کړ، خو چې ترېنه تېر شول. واورینې یو وار بیا سپي ته د ښځې له اوږې له سر څخه وکتل. یو ځای کې واورینې بیا یو دوکان ولید او ویې ویل، هغه دی دوکان. دوکان ته چې ورنږدې شول، زړه ښځه دوکان ته ورستنه شوه او په دوکان کې ناست یو ځوان هلک ته یې د خواست په ژبه وویل، بچی، تږی یم، لږې اوبه خو راکه، ثواب به دې وشي. هلک ژر بوډۍ ته په جام کې لږې اوبه ورکړې. بوډۍ چې اوبه څښلې، واورینې ترېنه جام کش کړو. دوکاندار وخندل، لمسی دې ده؟ ښځې هم ډارېدلې مسکا وکړه او ځواب یې ورکړ، او بچی، لمسی مې ده. او بیا یې واورینه پرېښوده چې لومړی اوبه وڅښي. دوکاندار ویل، ډېره ښکلې ده. زړې ښځې وویل، و، نوم د خدای. او بیا یې اوبه څښل پیل کړه. کله چې بوډۍ روانېده، دوکاندار واورینې ته یوه شیرینکه ونیوله چې د واورینې لاس ور اوږد کړ او ترېنه راواخیستله. له ډېر مزل نه وروسته بوډۍ یو کور ته ننوتله. بوډۍ چې له ځان پسې دروازه پورې کړه، واورینه یې مځکې ته ګوزار کړه او خپله ستړې د دیوال سیوري ته کېناستله. سا او تیګا یې وویل، دا مرداره د خدای واخلي، دومره پیړه ده. واورینه چې وغورځېده، پوزه یې په مځکه ولګېده او ماته شوه. د واورینې د ژړا غږ ټیټ و، خو داسې درد پکې پروت و لکه د پوزې ماتېدو چې ډېر ځورولې وي.
واورینه په ژړا کې نوره هم ښکلې شوه چې سر یې پورته کړو، د پوزې وینه او د مځکې خاورې په ژبه او سپینو غاښونو نښتې وې او له شنو سترګو یې اوښکې روانې وې. مخامخ یو ځوان سړی چې وړه ږیره یې لرله او سپینه خولۍ یې په سر وه د کټ څخه ژر راپاڅېد او بوډۍ ته یې وارخطا وویل: هله ماشومه غلې کړه چې خلک به راباندې خبر کړي. بوډۍ لا هماغه شان سا او تیږه به سړي ته وویل: ته یې خپله غلې که، په ما کې نور وس نه ده پاتې. سړي واورینه له اوږې نه ونیوله او ټکان یې ورکړو. غلې شه غلې شه درته وایم. د واورینې غږ نور هم پورته شو او په ژړا کې یې وویل: مور ته ځم. په دا مهال سړي واورینې ته یوه داسې کلکه څپېړه ورکړه چې د ګوتو خاپونه یې د واورینې په مخ کې پاتې شول او په نیولې غږ یې چیغه کړه: درته وایم غلې شه. واورینه سم د واره غلې شوه، سلګۍ یې کولې، وینې یې په غړۍ لار وکړه او ګریوان یې ورته سور کړو. واورینه په ډارېدلو سترګو سړي ته پورته کتل.